سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. تمه تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو سړي خپله مېرمنه د هغې د ماشومانو تر مخ ووهله. ماشومان ووېرېدل او مور یې خفه شوه. پر مخ له وهلو وروسته یې په ژړا کې ویل: زه ځم او په تا عریضه کوم. خاوند یې جواب ورکړ: تا ته چا ویل چې زه به د بهر وتلو اجازه درکړم؟ مېرمنې ور غبرګه کړه: ته څه فکر کوې؟ که دروازې او کړکۍ بندې کړي نو ما به له شکایته راوګرځوي. خاوند یې هک پک شو او ویې پوښتل: نو ته به څه کوې؟ مېرمنې وویل: زه زنګ وهم. خاوند یې جواب ورکړ: ټول ټلیفونونه دې له ما سره دي چې هر څه کوې ویې کا. مېرمن د حمام لور ته روانه شوه. میړه په دې فکر کې شو چې هسې نه د کړکۍ څخه ټوپ کړي او وتښتي. نو بهر ته ووت او د حمام د کړکۍ خواته په انتظار ودرېد، مګر هیڅ د وتلو هڅه یې محسوسه نه کړه. بېرته کور ته راغی او له وره سره ودرېد. مېرمنې په داسې حال کې له حمامه راووتله چې د اوداسه په اوبو لمده او ګلورینه مسکا یې په څېره خپره وه. ویې ویل: یوازې هغه ذات ته له تا نه شکایت کوم چې ما یې پر نامه لوړه کړې. نه به مې ستا بندې کړکۍ او دروازې او نه هغه ټلیفونونه چې تا رانه اخیستي دي مانع شي. د رب د رحمت دروازې هېڅکله نه بندېږي. مېرمنې لاړه، لمونځ یې پیل کړ. سجده یې اوږده کړه او میړه یې ورته ګوري. کله چې مېرمنې لمونځ پای ته ورساوه او لپې یې دعا ته اوچتې کړې، میړه یې ورغی او د هغې لاسونه یې ونیول او ورته یې ویل: په سجده کې چې دې ښېراوې راته وکړې بسنه نه کوي؟ مېرمنې ورته وکتل او په پسته لهجه یې ورته ویل: ښه، ستا له دې چلند وروسته په همدې بسنه وکړم. خاوند یې جواب ورکړ: په الله قسم چې د غوسې او قهر شیبه وه، زما هېڅ داسې اراده نه وه. مېرمنې ورته وویل: له همدې امله دعا درته کوم او بسنه نه کوم او شیطان ته ښېرا کوم. هومره ناپوهه نه یم چې خپل میړه او د سترګو تور ته ښېرا وکړم. د میړه سترګې له اوښکو ډکې شوې او د هغې لاسونه یې مچ کړل او ورته یې ویل: ژمنه در سره کوم چې تر دې وروسته به هېڅ وخت در سره بد ونه کړم او درته به ضرر ونه رسوم.